تا سره ټکرای خایسي ما سره د نصیحت سره ډکې خبرې پښتنې خوري خطا باسي د نړۍ و پښتنې خوري خطا باسي د نړۍ. محترمو قدرمنو، دغه وینا د شیخ حضرت مولوي عنایت الله علمي صاحب ده چې یو ډېر غټ ستر عالم دی. ډېرې د عقل، د تجربې او د نصیحت څخه ډکې خبرې لیکي او کوي. الله جل جلاله دې د ده سایه زموږ د سرونو سایه نه لرې کوي. عمر یې ډېر زیات دی، خو اواز یې هم د ډېرو ځوانانو سایه ځوان دی. خو هغه ته ماته خصوصي اجازت راکړې و چې زما وینا په خپل اواز کې بیانوه او نشروه. نو د هغه په اجازت سره د هغه وینا ستاسو سره موږ شریکوو. تاسې واورئ چې څومره د نصیحت سره ډکې دي، څومره د تجربې خبرې دي. مولوي عنایت الله علمي صاحب تقریبا د 15 کالو ته رسېږي. 15 کاله کېږي چې په طایف کې اوسېږي. د هغه د صحت یابۍ دپاره او د ښه ژوند دپاره خصوصي دعاګانې هم کوو. پام کوه دامونه در تنګ د سپینه ماڼۍ و پښتنې خوري خطا. هغه دا چې یو بېباکه ځوان د بېځایه او ناوړه مقصد لپاره یو پیغلې ته ولیکله چې ممکنه ده سره وپېژنو. پیغلې ورته ولیکله په جواب کې، ولې نه، باید خامخا ته پوه سې چې زه څوک یم. زه هغه هوا یم چې ستا د پشتۍ څخه د دې لپاره پیدا سوی یم چې ازار مې نه کړې او دا هم هیر نه کړې چې زه ستا د جسم او بدن یو ټوټه یم. زه هغه څوک یم چې الله جل جلاله هغه وخت تا ته په تحفه او هدیه کښې درکړل چې ته په جنت کې دغ او تنها وي، او کله چې د جنت څخه راوتلې بیا هم یوازې وي او ژړل دي په داسې چا پسې ګرځېدې چې ستا تنهایي او یوازوالی در څخه لرې کړي. ګوره غوره نه کړې تر اسلام ډیموکراسۍ و پښتنې خوري خطا. او زه ستا مور، ستا خور، ستا لور او ستا هغه میرمن یم چې ستا کور در ساتي. زه سورة النساء، سورة المجادله، سورة النور، سورة الطلاق او سورة مریم یم. زه هغه څوک یم که ستا مور سم، ستا جنت زما در پښو لاندې دی. زه هغه څوک یم چې الله جل جلاله ماته په میراث کې ستا د حصې نیمه حصه را کړې ده، او دا په دې سبب نه چې زما سپکاوی پکښې وي، بلکې په دې سبب چې زما ټوله خرڅ او مصرف یې پر تا ایښی دي. زه هغه څوک یم چې حبیب صلی الله علیه وسلم تاسې ته زما سره د ښې ګزارې وصیت کړی دی. زه هغه څوک یم که مې ښه او صالح اعمال کوو د الله جل جلاله په لار برابروم تر زرو صالح نارینه‌و ښه او بهتره. که ته د هغه کسانو څخه یې چې په الله و عبث کارونو پسې ګرځي، نو د الله و عبث او فاحش ایډي یا صفحې ته ولاړ سه. زه او ما غوندې نورې ښځې فیسبوک ته د دې لپاره راغلي یو چې خلک سمې لارې ته راوبولو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او فضایل نشر کړو او ستا غوندې ځوانانو ته ادب ور وښایو. محترمه، اوس نو ته راته ووایه چې ته څوک یې. ځوان په جواب کې ورته دغه 2 جملې وویل چې زه و الله جل جلاله ته توبه کوونکی، پر ګناهونو باندې پښیمانونکی یم، او هغه مور دې نیکمرغه وي چې ستا غوندې لور او وروزي او تربیه وکړي. خپل حق فرمایلی دغه په اسلام کې مکمل درسېدلی دی او رسول. محترمو، څومره غټې خبرې دي. که څوک سوچ پرې وکړي، لږ فکر ورېله کړي، یو فرق کتاب په دې خبرو کې رالی چې ښه ده ستا دپاره څومره غټه هدیه او تحفه ده چې ستاسې ازار نسي. ستا د دقت او د تنهایي لرې کولو دپاره څومره غټ نعمت دی چې ستاسې ناشکري ونسي. څومره غټ سکون دی ستا دپاره
که مور وي جنت دی ستا دپاره، که ښځه وي څومره غټ راحت دی ستا دپاره، که خور وي څومره غټ نعمت دی ستا دپاره، که لور وي څومره غټ رحمت دی ستا دپاره. نو پکار دا د عزتمنو چې موږ د خپلو خوندو د عزت و غله جوړ نسو. که چیرې یو ښځه د بنې راوتلې وي، دا سوچ ونه کړو چې دا د بنې راووته نو دا به اوس هر کار ته هم تیاره وي. دا سوچ ونه کړو چې دا د بنې راووتله نو دا به عزت هم د لاسه ورکوي. و هرې ښځې ته د غله په نظر ونه ګورو، بلکې د خپلې خور د عزت د خوندي کېدو فکر وکړو. مسلمان خو هغه و چې د کافرانو د ښځو عزتونه به خوندي کول، خو افسوس، صد افسوس چې نن مسلمانانو سره د خپلو خوندو عزتونه هم محفوظه نه دي. نن مسلمانان دې حال ته ورسېدله چې د خلکو د مسلمانانو د راټینګولو دپاره د ښځو په نامو ایډیانې جوړوي چې څنګه یو بل مسلمان په راګیر کړي. په دې پوهېږي چې په ښځه باندې راګیرېږي، راټینګېږي، و ښځه ته ایمان نسي ټینګېدلی. د ښځې رنګ اوازونه جوړوي په موبایل کې، څنګه د یو چا څه کارډ راوغواړي، څنګه یو بله طریقه وکړي، څنګه د هغې عزت لوټ کړي. الله دې زموږ پر آل باندې رحم وکړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. پښتنې خوري خطا باسي دینه